بسم الله الرحمن الرحیم. ته دوزه پر پلان کې کار کړی و کنه. اوس په پلان کې محوري خطونه موجود وي کنه. محوري د هغه خپل ځای ته مو د دوزه نه وس نو بشه د محوري خطو په نوم لیر نه دی جوړ کړی کنه. سنټر لاین په کوم ځای کې شو ځای کې وي سنټر لاین به جوړ کوم. سنټر لاین صحیح شو. سنټر لاین دا خط به ورته د سنټر لاین څخه خط وي نه داسې نقطه نقطه به دا خط اون خط دی. اوس به دلته آفست واخلم. دلته به سنټر لاین سلیکټ کوم. سنټر رنګ نه دی تغییر شوی. رنګ مې سور نه کړو. نه دا به تغییر نه کړو. سنټر لاین دا سنټر لاین به واخلې. اوس به آفست واخلې. دیوال ضخامت هم 300 ورکړی. 350 مې ضخامت ورکړی یعنې 15 که نه. 15 چې تقسیم په 2 کې څو راځي او 100 150 نو آفست به واخلې څو په اندازه د 150 خو دا باید په دغه لیر کې واخلې. او څه لیکم او انټر او دلته ویا چې په دغه کرنټ لیر کې مو ته آفست شو. دغه سره رنګ کې شو آفست انټر بیا ال انټر لیر کرنټ لیر 150 دا محوري خط دایما او دای هم محوري خط دای هم اوس یې ګورو چې اندازه یې ډېره وړه ده که نه. صحیح شو. دا اندازه بیخي نه ښکاري که نه. نو د دو اندازه د هر قسم منقطع خطي نقطه دار یوي څه رقم دغه ټي ال ټي اس لاین ټایپ سکیل یو د زور تایم چې 15 ال ټي اس لاین ټایپ سکیل نه صحیح شو. ال ټي اس لاین ټایپ سکیل شل نه شو. صحیح شو. محوري خط دلته دروازه نشته ده که نه. دلته به واخلې دروازه ډور را بشه لاین چیرته یې ورکړم دا به یو څه موو کې دروازه که نه د څو په اندازه باندې لس دایسه آفست به واخلم د څو په اندازه باندې 600 بس دی که نه د تشناب وار دی. تریم به کې تی آر شیفت دا دی. لاین به واخلې سی انټر टी आर یو بل لاین به واخلې टी आर ډبل انټر کنټرول اس. عمومي دروازه هم نشته که نه. دا څه هم څومره پرېښېده डी انټر مودیفای ایټ دا ورته زیات کړي 2 متره او 10 سانتي که نه. یو وار وکړئ دوزه کاپي یې کړئ. دا اوس داسې مات دی که دا یوازې زه وړم دا ټول پاتې کېږي که نه. دا که اوله بلاک شوي وای ښه به وای بلاک دلته ورکړه ډیو سلیکټ آبجکټ دغسې اوکې
شته نشته The block definition has changed. Do you want to? صحیح شو دا به کاپی کوي سی او دو ته به واخلې دا پی هاش دلته به واخلې صحیح شو روټیټ به کې آر او سلیکټ دغه نقطې ته پی هاش به ووایي داسې صحیح شو د دو ته به کاپی کې سی او دا نقطه به واخلې ته مرکز به ونیسي سنټر لاین او دا لخوا مرکزي نقطه نشي لاین به واخلې د دو ځای آفست د 350 په اندازه دی که نه دا او دا به سلیکټ را بشه وال یار به ورخوشه که دا والته واخلي اوس به دا څنګه کې کاپی سی او د دو ځای نه به کاپي کړي ته دغه نقطه به ونیسي دلته به د دوی په نیمایي نقطه کې کېږي صحیح شو میرر ام آی دلته لیک کړه دغه نقطې ته میرر کړه ټي آر ډبل انټر صحیح شو دروازې داسې دوه پلای دروازې کنټرول اس ښه اوس د دو اندازه ګذاري په څو مرحلو کې کېږي اندازه ګذاري د پلان په درې مرحلو کې کېږي که نه په درې مرحلو کې د خارجي اندازه ګذاري یو د تعمیر داخلي اندازه ګذاري ده ښه داخلي اندازه ګذاري درې قسمه کېږي یو قسم داسې کېږي چې اندازه ګذاري خو مې ویلې که نه لاین واخله دا یوه اندازه ګذاري ده چې ډېره مجاز نه ده دا رقم اندازه ګذاري کړو د دو ځای نه تر دو ځای دا صفرونه کمول او دا وکتور بدلول دا هم ټول په هغه کې ویلي دا باید تاسو هر ځای بدل کړئ مثلا بیرته ورشه پرایمري یونټ کې روانډو کې واخونه که ځکه ملیمتر دی چې صفرونه کم شي که نه او سمبولز وکتور ورته واخله دا نقطه دا ټول واړه او بل 4504 متر دی که نه بل د موبایل نه لیکنه وباسه دا په ډایمنشن سټایل کې موږ ټول ویلي که نه اما بسار یې که انلاین ټکسټ یې که اوکې یو دا قسم لیکنه اندازه ده بل دا قسم ده چې دلته یوه دایره وي په اتاق کې دا له یو لاین ورته کش کېږي صحیح شو ټکسټ خالي دا له یو لیکنه کو مثلا اول نمبر اتاق رنگ تغییر کسر اندازه ورته زیاته که اول نمبر 200 بس دا موو کردی دو ځای نه صحیح شو کاپی که سی او اف 8 باشه دا لیکېږي اول نمبر اتاق دی ډبل کلیک وکړه مثلا څو دی څو په څو کې دی 4 ضرب دی شپږ 4 څو دی داسې که نه دا بله اندازه ګذاري ده بله طریقه یې دا همدغه به یې سې کاپي وکړې په دو اتاق کې که نه او هم په دو اتاق کې ډبل کلیک پې وکړه دوم نمبر اتاق ډبل کلیک پې وکړه مثلا 4 په 15 کې دی دا دی ډبل کلیک پې وکړه مثلا 3 په 4 کې دی دوم اتاق دی دریم اتاق دی خو دا یوه بله طریقه ده که نه بله طریقه یې داسې ده چې دلته یوه هغه ورته ویل کېږي یو جدول ورته جوړېږي د ریکټنګل په واسطه مو جدول چې ورته جوړ کړو مو دا اتاقونه اندازې کې ویل کېږي داسې دا نور ټول ته ډیلیټوي فقط په اتاقو کې نمبر ویل کېږي داسې
نمبر پاتې کېږي. اول نمبر اتاق دلته بعضې هغه کې داسې یو هغه هم تاویوي یوه دایره په دایره کې داخلوي څه شو دلته جدول ورته جوړوي. دلته کاپی دا جدول منظم ورته جوړوي. لاین خیلی دلته مثلا دا په اول نمبر اتاق کې سی او یو شی ورته کاپی کړي چې هر شی وي. سی او دا ټول سلیکټ کړه. ډبل کلیک دلته ورته ولیکه نمبر د اتاق نمبر دی که نه نیم دلته ورته ولیکه نیم دلته ورته ولیکه ایریا مساحت دلته دی اتاقونه نظر اول نمبر اتاق صحیح شوه. اول نمبر اتاق مثلا کچن یا آشپزخانه ده که نه نومي یا سالون دی څو په څو کې دی زه ورته وایم چې 15,000 په 6,000 ملي متر دی که نه. همداسې ټول د رقم دوم نمبر اتاق شی دی په دو کې ډبل دوهم نمبر اتاق مثلا هال دی یا سالون دی که نه د څو په څو کې دی مثلا 4,000 زر دی 15,000 دا رقم ته هلته سره پیش اول نمبر اتاق بیا وګورئ چې اول نمبر دا دی دوم دا دی اول دا دی. پوه دا داخلي اندازه‌ګذاري په درې قسمه یو په دو قسم شوله یو چې په دایره کې دواړه قیمتونه وه یو دا جدول ورته جوړ کړي که نه. بل خارجي اندازه‌ګذاري چې دا هغه په څو مرحلو کې کېږي که نه. مرحله دا دي چې اول د دو محوراتو د وړې اندازه یا میینه یا ډېره کوچنۍ اندازه‌ګذاري کېږي. مثلا په دو ساحه کې دا د 2 ځایه د 2 ځایه پورې څومره اندازه ده د 2 ځایه د 2 ځایه پورې د 2 ځایه د 2 ځایه بیا د کړکۍ اندازه ده د کړکۍ مابین اندازه ده داسې ځي. په دوه مرحله کې دغه محوراتو ترمنځ ده د دو محوراتو دغه محوره پورې څومره ده. په دریمه مرحله کې د ټول عمومي پوه نو دا اندازه‌ګذاري چې کېږي سیټینګ به تا منظم کړی وي د اندازه‌ګذارۍ دپاره. دا اندازه‌ګذاري اول مثلا موږ اندازه‌ګذاري کړو دلته تر څو ډایمنشن لاین دا اندازه د 2 ځایه ته 2 ځایه صحیح شو. بیا د 2 ځایه یوز بستی وروسته کانټینیوز اندازه‌ګذاري واخلئ څه کانټینیوز فقط کلیک کړه دا اندازه‌ګذاري دا اندازه‌ګذاري بیا دا هغه دی که نه دلته یو اتاق دی دا سنټر او دا ټول ته 2 اندازه‌ګذاري دا اندازه‌ګذاري نه دا اندازه‌ګذاري ده او هم دا اندازه‌ګذاري ده دا مین اندازه‌ګذاري. بیا بعد اندازه‌ګذاري دا د وکتور سایز ډي انټر مودیفای شو ارو سایز 0.1 یا 0.09 صحیح شو. دا اندازه‌ګذاري کېدای شي داسې روموسیت یو سره 15 یو سره 15 دا لیبم وي یو بل کې تخته شوی بله خواښه بله چیرې ده دا خارج ته یې وباسئ. دا یې د 2 اندازه دلته یوه بله اندازه دا دا یې ورسۍ 3 متره د ورسۍ نقطه د دیواله پورې دا اندازه ده او بیا د دیوال اندازه ده 15 یا 15 بله شکر ښه صحیح شو
ښه دا بل اندازه ده. اوس دومه مرحله کې د محور ته محور اندازه ګذاري کیږي. د محور ډایمنشن لاینر د دو محور نه دا محور دی کنه د دو ځای نه اندازه ګذاري ته بل نه محور پورې دا د محور اندازه ګذاري ده. دوه مرحله کې دا اندازه ګذاري کیږي کنټینیوس مسلسل اندازه ګذاري بس فقط محور کلیک محور بل چیرې نه دا دوه اتوقع دي کنه دا په درېمه مرحله کې عمومي ټوله د دو سره انته سره پورې اوس د دو اتوقع اندازه شوه 6850 ځکه چې څه ده ځکه ول در راغله باید 6.5 متره به اتوق وي د اتوق اندازه به 6.5 متره وي کنه 350 دالې ورسره جمع شوی دي 350 د وخته دا به څه 6.5 دی 6850 3.5 ورسره جمع شوی دا اتوق چې دی 5850 ځکه دا 5.5 متره دی. بل عمومي د ټول تعمیر اندازه ګذاري د دو زبر واخلې د دو سره بعضې د آخر تا آخر بعضې د سنټر ته سنټر اندازه ګذاري کوي یعنی مرکز ته مرکز. بعضې پروژې کې د مرکز ته مرکز اندازه ګذاري شوې وي او بعضې کې د آخر تا آخر یعنې د آخر نه نیولي وي تا آخره ټول تعمیر چې دی دواړه شوې 12 متره او 12000 کنه یعنی 12 متره او 20 سانتي ټول تعمیر شو. بل دو خطا ده کنه دو اندازه گذاری نه دو خطا هم دست کی په دو درې مرحله کې اول دا وړه مین اندازه گذاری ده د دو سره ته دو سره مین اندازه گذاری کی بیا د هغه پوسټه باندې د کنټینیوس اندازه گذاری استفاده کی مثلا ته دوزه یو انټر کا چارت کلیکم ته دې سو ہے ته دې سو دا ده کنه دا له کورسه یوي خغام کی مرکز دا ورسه دا سیش دوهم اندازه گذاری چه ده دا به دست کش کن د محورات ته باندې اندازه گذاری ده کنه را بشه دلتا دایمنشن لاینر محور داده کنه دو محور نده تا دو محور ده کنه ده محورات تا منده ده براشه کنتینیوز بخوخله کنتینیوز بل محور داده بل محور هم داده سیش درهم مرحله که ده آخر تا آخر پوری آخری اندازه گذاری ده چه شو 12650 12 متر و 15 پیتا سانتی دیگه 12 و تقریبا مربعی شکل تده پوشوی پی در رقم اندازه گذاری که نور باقل سیندست کی کنه تکنیک اندازه گذاری ده اندازه گذاری ده تعمیر در رقم تا بده کسیم کی بیا بعض وقت که ده بیر بار جلوی ده کمکی خطون هایت کیوی بعض وقت که ده نمی ده کمکیش ده دی انتر بعض پروژه که ده هایت کنی مودیفای extension line دا اندازه گذاری شی ډیر بیر بار نه جوړی داس ګړه ګړه کات اندازه گذاری داس پښ دا اوس یو شای دی کنه دالې چې دلته محور وزي داس د محورات دغه محورات توخه چې وزي هغه په څه نومه باندې وي ای بی وي او فقې په هغه یو دوه دی کنه بعض پروژه کې نورم په وی اس ډیر هغه نه دی خو په ای بی په هر څه تاسو محورات ورته کوي دو تا یو دایره په ول کې د اف هاش چې محورات معلوم شي لاین سی فخر محوري دا دی کنه دلته یو لاین واخلئ د سره ته د سره دا محورات تی آر دبل انتر شیفت ورنسه دا محور ورته کشک بلکه محور ده
ورسېده که نه دا دی رسېدلی دا لمس دا اوس دایره سی انټر یوه دایره رسموو او دا موله یو خطه به کوو داسې که نه دا به دغه لیر کې جوړه کېده د هغه په لیر سنټر لاین د دوی خط بیا هغه دی دایره ویني یو بل لیر ته یې وړو صحیح شو دې کې ټکسټ ولیکه دلته به ټکسټ وي دا هغه دی دا خط واخله کاپي سی او F8 یوه لیکنه کې وکړه که نه مثلا په څه دا په ای بي دی دا په یو دوه دي که نه ښه اوس دا محورات همدغه محورات دغه کپي کوو دا لیم سی او دا دلته کپي کوو په ټولو ځایو یې ږدو دو خطه محورات نه دي اصلي که نه دا محور دو خطه هم په یو دی په دو خطه هم په یو دی که نه یو محور یا د لاندې خو ورنمګذاري کوي دا محور داسې هم وځي که نه دو خطه دغه لاین یو دو خطه هم میرور که داسې یو لاین مې جوړي سیش میرور ام آی دا لاین واخله او نیمایي نقطه په ده کې وي که نه وي دا لږ نیمایي نقطه وي دا F8 دا خطه یې واړوئ څه شوه ټي آر ډبل انټر شفت ونیسئ دا ووایه شفت دا محورات رسم شفت په دوه مرحله کې دغه دایرې چې دي بعضې چې په دوه محوراتو څخه دي هغه هم ورته وړاوئ که نه لکه دا دایره ده میرر یوه دا ده او بله هم دغه ده په نیمایي نقطه کې میرر څه شو دا اوس دا یو څه مه وکړئ دو ته شریک دا اول محور که نه دا هم اول محور بل دا محور دی کاپي سی او دا دو ځه خلم او دا لی یږدو دا لی هم کاپي کوو دا خو ته محور زیات دی که نه دا دوهم محور دی خو ته نشته که نه ډبل کلیک دا یې دوه لیکنه لږ وړی بیا دا محور دی که نه کوم یو نږدې دی دو محور ته دا محور ورته نږدې دی که دا دا فاصله لنډه ده که نه داسې دا ته یو خواته دی نو اول باید دا نومګذاري شي که چېرې غار نږدې وای بعد وخته مې هغه نومګذاري کړی وای دریم محور مې کړی وای بیا دا نه کوم که نه ځکه هغه محور باید نومګذاري شي څوم څلورم بیا دا محور دی که نه پنځم او دا بیا یو دی دواړه سیخ وتلی دواړه خوا ته که نه دا یې شپږم او دا یې هم څه شو دا محورات همداسې عمودي محورات هم دا رقم ته لاین به ورته واخلئ او نمره مساوي به پوه شوئ که انشاءالله اوس په دوی کې بعض تجهیزات ایښودي لکه آشپزخانه ته میزونه تشناب کوچ و داشان که هغه مې درکړل دغه نه یې ورته راواخلئ ډېر ښه شوی دا مې در نه کړ فرنیچر یا ډیزاین سنټر ته ورشئ ډیزاین سنټر خو مې درته ویلی دی په اوله ورځ په کې هم شته ډیزاین سنټر ډي سي انټر ډي سي هم ده ډي سي انټر
دا کامل دا چیرته بود وقت مو بگمش به پایدون ها ډي سي انټر دلته واشه دا ډیزاین سنټر کې پیدا ډیزاین سنټر ډیزاین سنټر کې د کې هغه وګوره هاوس نه کچن خوشپسخانه ده او هاوس کې وګوره هاوس نشته دا صحیح شو اوس یو ډبل کلیک نغلر سی ډبل کلیک به وکړه بل مې اسلام خواسته ترس ډبل کلیک به وکړه دا دی واخله دا ټاب دی که څه او یو مثلا په دغه هغه کې یو به کوشش کوي چې نقشه چېرته پیاده کوئ تشناب ته کوشش کوي چې مقابلې ته سیخ نشي چې ډېر کوشش وکړئ او په انجینرۍ اصطلاح کې خارجیان دا مجاز تاسو درکوي چې تشنابونه که مقابلې ته وي ته په خپله خوښه کوه چې هغه چینج کړي پکې مشکل تاته نه پرېږدي هم مشکل او باید هم پرېږدي دا مذهبي مسایل دي که نه تشنابونه په خپله خوښه کوه چې چینج کړي چې تاته نقشه څوک درکړو په ساحه کې عمل کوي د تشناب اړوم ده مقابلې ته سیخ نقشه ته هم پام وي داسې نه کوي پل تخنیک ټول مقابلې ته سیخ چې باید هغه شي مقابلې نه بچ شي که نه ښه دا دی دا اوس دلته یې خوښ یو مثلا د دغه بل ډیزاین هغه نه یې راواخله دا داسې میز راواخله دا میز دی سلیکټ یې کړه کنټرول سی او راشه دلته خپل پلان کنټرول وي پیسټ کنټینیو اوکې دا میز دی صحیح شو دا اس سی انټر سلیکټ آبجکټ 0.2 کاپی یې کړه سی د دو ځای واخله اف 8 باشه که مثلا دا یو سالون دی دوه خو پکې کېږي صحیح شو اس سی که نوي لږ به غټ کړو غټ هم که د رنګ یو اشاریه دوه څه نفره دي پنځه شپږ یو اشاریه دوه صحیح شو به نو مېلمانو ته ګورئ اوس شیخي دی هلته مېلمانه ډېر کم وي که نه او د موږ کله چې دی هلته مېلمانه وي ربار زیات وي طالبان ته څوک میز نه یي هغه تښتي زر زه یوه مټ کاله پوسته سي کنټرول اس دا کامود دی روټیټ اور انټر بس یو راستی مقابلې ته هم رساني که نه مقابلې نه به هم بچ شي او عموما چې نقشه جوړوئ هغه هم باید معلوم وي د ساوت یې په کت شمال یې باید معلوم وي شمال داسې چې ورته ولیکئ چې شمال دا خواته دی که نه وي په داسې ولیکئ کت که دغه دلته شته د لیکل یې ده شمال دا یې په ټکټ کې جوړ کړی لاین باندې جوړ کړی او رنګ یې ورکړی دی صحیح شو کنټرول سی کنټرول سی او دلته هم راشه کنټرول وي دا سړی پوهېږي شمال یې وخته دی که نه د نقشې ستی بیا جنوب او هر شی معلومولی شي دغه ساحه کې مثلا تاسو شی یږدئ دا طرف دی که څه شی روټیټ وي کوم داسې که نه دا دلته داسې یو هغه جوړ هغه کېږدئ دایره واخلئ خپله نه داسې یوه دا دایره دلته کېږدئ ښه یو ځای موو کړئ دا د چیز لپاره چې دلته یو دا اوبه ووځي دا ځای کې که نه هر چې واخلئ دلته یو شی مواد ورکړئ داسې خط داسې خط جالۍ بنوي دوسه صحیح شو دا ما چې دلته څي اوبه داخلي که نه که چېرته داسې یو هغه ورکړلی شئ دلته څي داسې دلته
یو لاین واخلئ داسې مثلا په دغه ساحه کې اوس په دغه ساحه کې دلته تاسې شاور جوړوئ که نه شاور کونج کې خو داسې څوک چې لږ دغه هغه نه لرې چې که نه په یوه ځای کې چې بادونه لږ لرې وي دغه ته که دلته چېرې ورکړې داسې وخت ته ډېر نږدې کېږي نو که تنها وي خو کېدای شي د موبایل کې ورته سیخ کړي چې هلته دی ته په یوه ځای دو ته ویل کېږي مرکب تشناب ښه چې هم شاور وي که هم کمود که نه اوس عصري خلک شته دي هغه یې داسې نه کوي دا پخواني د شیخي د دغه ځای البدین سیستمونه دي دلې به یوه دایره واخلې که نه او چې دا تیر نه شي دلته سړی نشي درېدلی کونج کونج دی دلې به لاین واخلې داسې داسې په خپله خواښه دې جوړ کړي ښه د لو چې شاور ورته جوړوي بیا ارې هغسې یې کوم AR Polar په 300 نه به بیا ډیلیټ کړو 200 او دقیقه دوت شو 300 شرط ونیواسي 300 یخي هغه دی وینه څو وي دوه هغه وي که که نه ولې ونرسېد 200 یا مې ورکړه پرامتر اوس ایکسپلوډ کوئ او دا ټول مات کړئ دغه ساحه که ډیلیټ کوئ کومه ساحه ډېر بادرنګ mirror or enter select object polar مرکز ورته واخلئ یو اته دانې که ډېر دي که نه 360 سیش لږ به مو کم که ته وایې چې ډېر سیش دا اکسپلود کن دغه نوره که در رقم چې هم نکن دلته اکسپلود کوي تی آر بشوی دا شاید دغه بلا که کهیدی هم روڑای دا شاور ندر دو خود کهیدن چیره کهیدم دا با روتیت میرور بکم کنه دا سبی میرور کم F8 او د دوزه به دا سیستم به وړم د سیستم او کاپی به کوم نه دوزه وای دخترانه دختر تو نه دختر چالت نه فار ودره دای شي اس کا زو دخترانه بس بس براش دلته به نور شان وکړي شي نه غره خلاص کنه وختونه د دروازه وروړي گردای میز که یک دیده گردای میز که شو دا ابسولون که یک دیده چاوکای دی خود است کاوچ دا کنترل سی دا تیرور پلانتا کنترل ای دا سولون که چکی دو غاٹی بوی سی 0.9 CO کاپوی سمواری شاید هم میزونه لر دختر کلوب نجده کی دا به محکم دیده زسیش
پاتې پورته دی M shift FH اگر دخترم کشم فيش شي په مې کې نه صحیح شو د دې ځای نه هر شی کولی شئ راوړئ که نه دا غلایم دقت دي دا له ډېر ښه ښه مواد دي زینې شیان دا د پلان هم طور کې شته انواری زینې دا مقابل نمو کې کېږي که نه پوه شوئ پې په ده دا مقابل نمو شان دا ورونه مقابل نمو کې کېږي دا رقم شیپ کوي داسې هر چې ماس ورکړی دی داسې ښه دا رقم لپار ورته راوي مقابل نمو کې دا بیرغونه ورته خلي مقابل نمو ته مخ شي افغانستان جوړ که دغه جوړي لاندې روغله رنګونه ورکړه چې څه خل رنګ ورکوي ورکوی ښه چې شته ورخطو دغه د اشپزخانې سامانالات دی دا دی دا ټول دا سلیکټ کړه کنټرول سی دا څه ما سره او د لونه نه سی دا کپی کړه دا جوینټ دي چه دا اشپزخانه دی دا ده نه دا د کابل دی دا دا ډوډۍ او ټوپ مون چې دی سی اس سکیل څلور بس نه دا خسر سره وي ته سره یې ورسره او دا سره وي ځکه دا هغه ده که نه مانکاو دی وختل ډېر ډېر غټ اس سی سلیکټ آبجیکټ درای da سیش دا خو دا د پلان جوړول دي نو تاسو خپله شیان ورته راوړئ څه شی خوښ وي ایښولو طریقې یې دا رقم ته یو شی راوړئ کنټرول اس یو لاس دقیقې وخت شته که نه ښه د پلان دا شیان دي دا اندازه ګذاری دي دا رقم ته یو شی کېښول کېږي دا رقم نور شی نشته کې ښه اندازه ګذاري که داخلي په دو طریقه کوي که په دو طریقه کوي او خارجي خو مې درته وکړه دا که نه نور به تاسو خارجي پلان ته مجاز خلیلي درې سره کمه ورشه خو درته چې دا هغه ښه طریقه ده که نه د جدول جدول ښه طریقه ده دا ښه طریقه دغه تنوع داخلي دپاره کېږي که نه دا داخلي خارجي دپاره خو نه کېږي اوس کېدای شي مثلا دلته ولیکې دغه ساحه کې ټکسټ واخلې یا دغه دالې ولیکې دلته د ورسای سای کې دی یوه دایره پرې تاو کړې داسې سیش په دو ډبل کلیک وکړې دلته ورته ولیکې ډبلیو یو وینډو یو او دلته ولیکې چې وینډو یو چې ده وینډو یو مثلا 2 متره 3 متره داسې هکس دی که نه ضرب دی 2 متره لوړه پی چې 3 متره داسې دی او دا لوړه هکس شوې ده دروازه هم ډي یو دلته ولیکئ که نه په دغه ځای کې دا کاپي که سی او دلې ولیکه ډي یو ډي 1
نه دلته ولیکه ډیو مساوي دی په یو په دوه کې که نه د بعضې کارونه دي د بارک سیستم هم ټول په شواهد سره هغه خو چې پروفیزر ډیزاین کوي هغه بارک والا هغه کوي خو هغه د ډیزاین مربوط یا ډیزاینر بیا کوي چې داسې بارک دی دا سیخ باندی دی دا سیخ باندی داسې د بارک انجینر ښه دا یو په یو دا ډراوینګ د مهندس مربوط دی پلان نما قطع او ډیټایل او د بارک بیا دغه سیستم دی سیستم دی ډیزاین خو اوس د دونه وروسته موږ تاسو شی د بل پلان نما مقابله نما جوړول نما به دا نما جوړه کوسي نه د دغه خو چې ورته وګورو خو کوشش په کوم ځای کې ورکوم دغه تشناب تشناب و آشپزخانه اختی تاسو ورکوای شي مثلا دغه ځای ته دغه ځای ته کوشش ورکوي که نه لاندې هر چې مکمل درته ویله د استیوار کې څخه خوښ دا مثلا دا پیک پوینټ واخله دغه ساحې ته ورکوي پریویو یې که مثلا بس دغه ساحې ته ورکوي صحیح شو کوشش دلته مزایق لګوي غټ بل استي هر خلی تاسو کوای شئ کنه اوس مقابله نما د لپاره ما ته چې د کنستراکشن لاین استفاده کو داسې ونه مرسمو د خونه تعمیر ته ګورو داس ورته ګورو شمولي نما اختر خو اوس څه شي کو د کنستراکشن ایکس ال انټر بیا هم مقابله نما چې جوړوي وی انټر ورټیکل زه چې ورته وګورم دا کونج ما ته ښکاري تعمیر کنه بیا دا دیوال دی داسې دیوال دی مګر ورسای ښکاري بیا دا ورسای ښکاري بیا دا کونج دا د دیوال داسې لږ اندازه شته که نه دیوال بیا دا دیوال نه دا خو یو دیوال دی داسې ځکه دا خو یو دیوال مو ته ښکاري دا ورسایډ ته ښکاري بیا دا ورسایډ ته ښکاري بیا دا کونج ته ښکاري په عین زمین کې دلته مو ته د برانډم ښکاري که نه او د برانډې ته هم ځینې ورځ کېږي دلته که نه دغه ځای کې مثلا زه یو سی انټر د دې ځای نه د دې ځای یو سل اتیا میرور کوم دا سټیپ نه دی جوړ کړی دا دی سټیپ آفسیټ د 315 داسې دایروي غونته ځینې مې ورته راس کې کړی که نه صحیح شو څه داسې ګردې ځینې ورته راس کې وي دغه که دا آفسیټ نه خلې خارج ته یې واخلې آفسیټ 300 دا موکې د دغه ځای نه یې ونیسئ بیا خو ته ولیکه نه ولیکه صحیح شو دا واخله سټیپ دا ځینې دي داسې ګردې ځینې ورته خاطلې یې څه وي پلان کې داسې ښه دا مو اوس رسم کړل دا خطونه دلته مقابله نمو کې یو خط رسموو دا یو بل اندازه خو مورونه نه کوم اندازه نه دا چهار سره لرې رسموي صحیح شوه دلته یو لاین رسموي داسې دا نمو څومره لوړه وخته رسموي چهار سره یې رسموي یو بل لاین د دې لپاره احکام چې زه دا ټریم کوم که نه ده په دغه ځای کې ګاډ واټ پوتې کې ټول نشم ټریم کولی دا له یو لاین تېروم ورته داسې دا ټریم کوم ټي او د دو تقاطع د هغه بار ورسای نه ښکته کوم د دې ترمنځ ارتباط دا اوس ډېر اسانه ډیلیټ کړي داسې سلیکټ کړه په ټول تعمیر کې چې هر څه ګډوډۍ ده په ټوله پاکې ډیلیټ شي کنټرول اس اوس اول چې دوی ته وګورئ دا برانډه ده برانډه چې دا څنګه ورڅې دا برانډه دا کمپیوټر داسې ضخامت ورخیژ اول دا درته ښکاري که نه برانډې ته څو ځینې ورخیژولي یوه دوې درې په 15 کې 15 سره کې به د برانډې خپل ارتفاع وي که نه ځینې ورختلي 15 سانتۍ برانډه ده که نه آفسیټ به واخلې 600 د دې ځای نه د دې ځای صحیح شو بیا د تعمیر ارتفاع اوس دلته چې څنګه راشي دا ستی د تعمیر ارتفاع
ګر داسې لږ دی ټوله نه خغال تقبم برانده خرج ده غولای سر ده کنه هغه خدای او توک سم کوری خدای تام کی نه داس خونه کی چې برانده لوړه ده بیا ته کوزه کی او توک ده خدای غولای سی ټول یو اندازه داسې دا ټول یو پاش دی هغه پرونا کیږي ته پرونا ضرورت شورټي اور ډبل انټر دا ټول سلیکټ کا د وال لیر ته ولا وال وروسته د دونه چې دلته کلر وخیږي که نه دا د برانډې سطحه شوه که نه ده بیا 3 متره تعمیر لوړ دی آفسیټ 3000 نور ټي آر ډبل انټر دا ټول د مګانې دا ساحه مشخص کړه چې دلته یوه ورسۍ ده او دلته یو ور دی په دغه ځای کې دلې بیا چې دی دلته ورسۍ ده که نه کنټرول اس اوس به راشي ورسۍ وینډو لیر ته دا له لاین واخلې لاین د دو ځای نه تل داسې دا به موو کې داسې ورسۍ د کوزې خوا 15 سانتۍ لوړه ځای ږدم که نه 6 سوه دا هغه ساحه وینې دا ورسۍ آفسیټ خلم 2 متره ورسۍ ده څه شو ټي آر ډبل انټر ټي آر نه دا ډیلیټ کوم بوکس نه مینې پکار لاین دا د ورسۍ چاپاټ انجینر څه د 15 سانتۍ دي چې ونیوله دا د کومه ځای نه ونیو پلان دا نه دلته څه ده هلته د پلان نه ونیوله 15 سانتۍ کې د ځانه نه دا خو په نومو کې ښکاري مو ته په پلان کې نه ښکاري ارتفاعات خو ټول په نومو کې ته ښکاري نه به تیزه 2 متره ورسۍ لرم خو قانوني داسې ده چې لاندې ساحه زیاته وي نظر لوړې ساحې ته که نه لاندې ساحه اوس آفسیټ واخله چوکاټ د لرګي مثلا 80 سانتۍ دی که نه دا ورسۍ جوړه که داسې څه شوه بیا آفسیټ واخله د بره خوا 1500 یعنې نیم متر یوه شیشه ورکړه او 80 یې هم لرګی او 1500 د بلې خوا نه یوه پله ورته ورکړه 80 یې هم لرګی ټي آر ډبل انټر او دا هم ټرینګ څه شو دا پاله بل چوکاټ هم نیري آفسیټ په داخل کې 80 ټي آر ډبل انټر د دو ځای نه به داسې څه شو میرور ام آی دا ټول سلیکټ کړه داسې شفت نیمایي نقطه ټي آر ډبل انټر نه څه شو اوس به دلته واخلې هچ دلې به ورکې رنګ د دو ځای نه به واخلې یو قسم رنگ ورته انتخاب کړئ دا به واخلئ رنګ دغه رنګ به دا ته به منفي 90 درجه زاویه چې ورکړ تاب یې نه کړ داخل ده څه شو پیک پوینټ واخلئ 2 ساحې ته مس مواد ورکړ بس دی درس ځکه یو شی سپورت شول سیره مې ور نه کړه دې ته باید کړکۍ ته یوه سیره ورکړه دغه یوه ته به رنګ ورکړم چې د امبلو په زړه کې دوغ پاتې نه شي د دی په کلي کې د دی د کلي رنګونه دي نو څه دا رنګ دا یې پلان که نه بس دی شیخي کې خړ رنګ ډېر ورکړي